مشرکانو به په دې خبر باندې ډېر سخت فخر کوو چې موږ د مسجد حرام خادمان یو او د هغې د آبادۍ ساتونکي یو او موږ دا کوو موږ دغه کوو. الله په هغوی باندې رد کوي په دې روان آیت کې چې تاسو څنګه د الله د کور الله په هغوی باندې رد کوي په دې روان آیت کې چې تاسو څنګه دا دعوې کوئ چې موږ د الله د کور آبادونکي یو او د هغې خدمت کوونکي او تاسو په خپلو د کفر اقرار کوئ. تعامل خو ستاسو نه قبلېږي. که تاسو ډېر هم د حرم خدمتونه کوئ او د حجیانو خدمتونه کوئ او د راتلونکو خدمتونه کوئ دا تاسو له د هغه وخته پورې فایده نه درکوي چې څو پورې تاسو الله ایمان نه یې راوړی آخرت هم نه یې منلی دې پیغمبر تابعداري هم نه یې کړې د هغه وخته پورې تاسو له دا فایده نه درکوي. نو ځکه الله وایي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ندی پکار مشرکانو لرا چی جوړ کی جماعتونه د الله معنی دا چې نه قبلېږي دوی نه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله دغه سړي ته ووایه بار ته ووایه دلته یې دغه جوړ کړی دی. الله وایي چې مشرکانو له نه دي پکار نه دي پکار معنی دا چې نه قبلېږي دی که دوی ډېر خدمتونه وکړي د الله د کور او د حرم څه فایده وله نه ورکړي. ولې شاهدین علی انفسهم بالکفر په داسې حال کې چې ګواهي کوونکي په ځانونو خپلو په کفر سره په خپله اقرار کوي چې موږ کافران یو. اقرار معنی دی چې په خپله وایي چې آخرت موږ نه منو دا پیغمبر نه منو دا قرآن نه منو دا الله توحید نه منو دا الله یوازې بندګي نه کوو دا په ځان باندې په خپله ګواهي دی چې موږ کافران یو. نو چې دا خبرې تاسو په خپله کوئ او بل طرف ته وایي چې موږ د حرم خدمت کوو دا د هیڅ فایده نه درکوي. أولئك حبطت أعمالهم دغه کسان برباد دی عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په اور کې به دوی همیشه یي. دلته یو فایده ته ذکر کړه د ښه صفت راسه بدي نه پټېږي. یعنی د بعضو دا مطلب دی چې کله ورته وایي چې یاره د فلاني کې دا کارخانه دی او دا ګناه پکې او مړه وایي هغه دا کارونه کوي معنی دی چې دا یو کار چې دی کوي د دې د لاسه دا ټول وله څه که دا بدیانې وله ټولې ختمې که بس دا وله پرېږده او دغه یو ښه خبرې ته یې ګوره چې دی دا کار کوي لکه اوس یو سړی دی نه مونځ اودس کوي او نه بل عبادت کوي او دا چې ته غریبانو له کله ناکله پیسې ورکړي نو که ته به چېرته مرد کوي چې مړه دا سړی بېدینه دی او دینداره نه دی او د الله د عبادت ورسره نه لګي مړه هغو غریبانو له پیسې ورکوي نو د دې یو ښه صفت ته لاسه ستا د ګناهونو او بدیانې نه پټېږي. اوس د حجیانو خدمت کول دا ښه کار نه دی که نه ښه کار دی. د حرم خدمت کول دا بد کار دی ښه کار دی خو دې ښه کار د مشرکانو هغه شرک او هغه بدیانې پټې نه کړي چې زه خیر د دې خادم د جومات ته اوس نه نه عقیده دې شرکیه ده دا به موږ بیانوو چې بهرور عقیده دې خرابه ده. که ته زر پیرې ووایې چې دې سړي کې دا ښه صفت دی او دا دی او دا دی د دې خبرو د لاسه صحیح ده موږ وایو چې دا ښه کار دی هغه شرک د ده نه پټېږي او نه یې موږ پټولی شو او که موږ یې پټ کړو الله ته نه یې معلوم. دویمه ده زمونږ پټ کو نور عمل به قبول شي که موږ یې پټ کو عمل خو دغه نه قبلېږي. یو سړی مشرک دی یو سړی د الله خالص بندګي نه کوي یو سړی د الله سره شریک جوړوي د ده یو عبادت هم نه قبلېږي یو. نو ته څنګه بیا دا وایې چې نه صحیح ده لکه د دې خلکو عقیدې خرابې دي او شرکي عقاید خو دا کار یې ښه دی
نو دا کار خو ښه دی خو دا ولې څه فایده نه ورکوي او نه به ته په دې باندې نازې چې نه نه تاسو کې دا کار ښه تاسو کې دا کار نه ویې به ورته چې تا کې دا غلطي دا د پکې شتي او ګوره د تربیت طریقه دا ده چې ته به اول سړي ته د هغه غلطیانې هغه ښې بیا به ورته نصیحتونه کوي چې دا کار کوه دا کار کوه